پردی حق وي د هغې دپاره بې بخل نشته، هغه ته به ځي او د هغه نه به د حق معافي غواړي. او بیا هم که یو انسان داسې وي چې ډېره جړه الله تعالی ته وکړي او د هغې حق ادا کولو وس د ده نه کېږي، هغه وس نه کېږي، نو بیا هم د الله تعالی دا جړه او فریاد وکړي، ځکه د هر څه مالک خو الله تعالی دی. که تا د یو انسان نه ډېرې پیسې خوړلې دي، غلا دې تېره کړې ده، هر څه دې کړي، پردی حق دې کړی، نو الله تعالی سره خپله معامله درسته کا او الله تعالی په منځ کې ګواه کا چې الله دا غلط کار خو زما نه شوی دی، دا غلا خو زما نه شوې ده، دا پردی حق خو ما والی دی، یا الله ما سره نشته. که ما سره وې ته ګوایي ما به ورکړی وي، یا الله ما ته توفیق راکړه او ما ته یې راکړه چې زه پردی حق ادا کړم، او یا الله که را دې نه کړه نو د قیمت په ورځ باندې مه شرمنده کوه. یا الله د قیمت په ورځ باندې زما وکیل جوړ شه، یا الله د قیمت په ورځ باندې په ما باندې رحم وکړه. او صحیح حدیث کې راځي د بعضې مؤمنانو په باره کې به د الله تعالی په عدالت کې یو فیصله راځي، هغه به پردی حق خوړلی وي، وي الله به یې راوغواړي د چا چې حق خوړلی دی، وي هغه ته به الله تعالی عرض وکړي چې د ستا حق خوړلی دی. او سزا خو دا ده ځکه دا د عدل نظام دی، د عدل ورځ ده، د انصاف ورځ ده چې دې په سبب باندې دا جهنم ته لاړ شي. خو که ته چېرته غواړي د هغې په بدله کې به تا د فلانکې نعمت په جنت کې درکړمه، نو هغې بدلې باندې به تا ته دا نعمت میلاو شي او ته دا معاف کا. هغه شان به دا بنده وي چې ما ته نعمت میلاویږي، ما ته د په دې عذاب کې څه میلاویږي، ما ته دا نعمت راکا او ما دا انسان معاف کړی دی، نو بیا به الله تعالی ستا وکالت کوي. خو دا په هغه صورت کې چې دنیا کې خو الله تعالی کم از کم ته ګواه کړي او خپل وس الله تعالی ته وښیې چې یا الله ما پردی حق خوړلی دی، لیکن اوس را سره نشته، ته ګوایي، ځکه الله تعالی په هر څه باندې خبردار دی. او که وس دې کېږي او بیا نه ورکې نو بیا ته ظالم یې، بیا د ظالم ملګری الله نه دی، بیا الله تعالی ظالم نه بخي، بیا به ظالم ته الله تعالی سزا ورکوي. نو ځان سره حساب کول دي چې 2023 کې ما نه څه وشو، کوم ګناه زمانه شوې ده، پردی حق ما خوړلی دی. که وس دې کېږي یو سیکنډ هم مه ضایع کوه، پردی حق حقدار ته ورکه. خصوصا زمونږ نه زمونږ پرشتو کې اکثره حقوق ضایع کېږي، که چا سره میراث وي، د ښځې میراث وي، د خور میراث وي، د چا میراث هم وي، میراث دې ورکړی شي، حقدار ته د خپل حق وسپارلی شي. په خپل حق باندې قناعت وکړه، په خپل حصې باندې قناعت وکړه چې څه الله درکړي، بس دې کې سوچ کوه، دې کې د الله تعالی شکر ادا کوه او د الله تعالی نه خیر غواړه. هر څه الله تعالی سره دي، د خپل قبر دورانولو، د خپل قبر د بربادولو، د خپل ځان په جهنم کې د اوسولو دا صبر مه کوه. فما اصبرهم علی النار، الله وی دا بندگان څه صبرناک وګرځول په اور باندې. دا سوچ مه کوه چې دې په دې کې به ماته الله سزا راکړي څه او برداشت کړم، هغه د برداشت نه بهر ده. لہذا په خپل ځان باندې رحم وکړه او پردی حق حقدار ته وسپاره. نو 2023 اینډ دی، ختمیدونکی دی، ورځ نیمه پاتې ده. اول به ځان سره حساب کو چې په دې تیر شوي کال کې، په دې تیر شوي عمر کې زما نه څومره ګناهونه شوي دي. فورا الله ته متوجه شه او الله تعالی څه وایي، نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم، وایي زما دې بندګانو ته زیری ورکه، دا زما بندګان الله وی خبر کا، زه بخښنه کوونکی ما، زه رحم کوونکی ما. توبه وباسه، الله تعالی ستا توبه